فرید صاحب جوابونه زه ورته ورکوم، خو ما اکثره لیدلي دي چې دا خبرې فرید صاحب کومې خبرې کوي، دا خبرې ما نور خلکو هم ډېرې اورېدلي. زه به تاسو یوه خبره ور وکړم، دا خو تاسو بیخي فکر ونه کړئ چې د افغانستان لوبغاړي بې اتفاقه دي. موږ چې کله 2 میچ وبېلل دا خبره دا ټول لوبغاړي ناست دي. ما دا خبره تاسو زه کلیر کړم. ګورئ یوه خبره یاسې د اوبه د پاسه خړېږي، دا ځوانان هېڅکله هم خپله مور نه خرڅوي. دا وطن زما مور ده. دا یوه خبره ورې واوره چې یو طرف ته مې مور پرته وي، راته چې مور دې الله ما وطن سره خیانت کوي، په والله او بالله او په سمت الله چې ما دې مور دې الله کې خو وطن سره په خیانت نه کوم. فریده دا ګوره یوه خبره واوره، دلته بله خبره مو کوم. دا تا کومې خبرې چې وکړې تا لوبغاړي یاد کړ په دې کې اتفاق او اتحاد نه. کله چې موږ دوه میچونه وبېلل ما ټول لوبغاړي راغوښتل، شمول کپتان، صرف لوبغاړي مې راغوښتل او ټول م جمع مونځ وکړه، په ټولې مې کلمې تېرې کړې. مالې تاسو کې چا ته چا ویلي چې تاسو لوبه مه کوئ؟ ټول ویل چې نه. نو ما ولې نو دا خبره زه ډېره نه غواړم چې ورته کوم چې ولې د ولې جواب تا ته معلوم دی، ما ته معلوم دی. په دې به ډېر سره نه غږېږو. دا لوبډله د افغانستان دپاره لوبېږي، دا نه د احمد دپاره نه د محمود دپاره لوبېږي. دا دومره کامیابیانه چې دیم دوی صرف د افغانستان دپاره لوبه کوي. په پیله 3 میچونو کې خو زه هم نه یم لوبېدلی، داسې خبره خو نه ده. دا شی پکې راځي. من بیا هم زه تلی مو اوبه مې وړي دي، پوی کړی مې دی، کپتان مې کړی دی، چې نه چې ګلبدین زموږ کپتان هغه زموږ دشمن. نه 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 نه، دا تاسو سوچ او فکر مو نه کوي. دا خبرې ګور زه ما اوسه پورې چا که میډیا د خبرې کړي دي تر اوسه پورې نه کوم دا شی نه. زه بیا به خلک وایي چې ولا ګلمرجان یې نه مني. زه به یوه خبره راته وکړم چې هېڅ کله موږ خپل ځان ته فکر نه دی کړی. موږ ټول مر افغانستان ته فکر کړی. کوم کار چې ما سره وشو دا رقم کار په ټوله نړۍ کې چا سره نه دی شوی، ما غږ نه دی کړی. په دې کې به خیر و. زه تاسو دا خبره ځکه کوم دا ځای د دې ځای نه ده، خو فرید دا خبرې وکړې نو دې جواب لږ ضرور دی. که دا خلک وایي چې ولا څه چل خو ستا هېڅ خبره نشته په ټیم کې. ټیم ټول یو ټیم ده، ټیم ټول د افغانستان دپاره لوبېږي. هغه نه د راشد خان دپاره لوبېږي، نه د اصغر خان دپاره، نه د نبي ساخر، نه د ګلبدین، هغه ټول د افغانستان دپاره لوبېږي. باقي په کرکټ کې میچ ګټل بیلل دا ستا. ورلډ کپ کې څه وړه ټیمونه نه وو. زه منم چې ویسټ انډیز موږ 4 ځل مات کړی، زه منم سریلانکا موږ مات کړی، زه منم چې بنګلادیش موږ بار بار مات کړی. خو نور خو پوهېږي نو هوښیار سړی باید پوه دې نه کمه. صحیح ده که نه؟ نو تاسو هېڅ دا تشویش ونه کوئ، هېڅ تشویش ونه کوئ چې دا لوبډله به د یو شخص دپاره یا ګروپ بندي، دا هېڅ کله هم نشته. چې کله هم په ټیم کې ګروپ بندي راغله په هغه ورځ ما د افغانستان نه ما به کرکټ پرېښی، ځکه زه هېڅ کله په ګروپ کې لوبه نشم کولی. موږ همیش د لوبغاړو چې کله هم کرکټ خراب شوی خو سپین مې مه غږوئ که نه، پټ ښیم. بیا خلک وایي چې اصغر ډېر سپین غږېږي. نو زه دې دپاره راوختم چې تاسو دې نه خاطرجمه اوسېږئ. دا لوبډله صرف او صرف د افغانستان دپاره لوبېږي او انشاءالله تعالی چې کوم روان ورلډ کپ ده، ایشیا کپ ده، هغه کې به تاسو ته معلومه شي چې کوم ډله نیمګړتیاوې موږ چې په هغه باندې کارونه وکړو. اول ته موږ هغه ټیمونو ته ماتې ورکړو. تاسو دې نه خاطرجمه اوسېږئ. د افغانستان یوه لوبډله ده او یو افغانستان دپاره لوبېږي. بیا هم تاسو نه ډېره مننه چې موږ خپل دعاګانې کې یادوئ، همیش دعاګانې کوئ د اتفاق او اتحاد. نو تاسو خلاص وئ چې ماشاءالله د افغانستان ټیم غوندې که د افغانستان ولس کې اتحاد او اتفاق پیدا شو نو د افغانستان به په یو ورځ کې جوړ شي. امین الله توفیق.